د خیره سره د کابل سفر مو له دې ځایه شروع دی. نو دغه موټر دی سرچپه پرته ده سراچه ده پر سړک باندې ماشاءالله دغونه میله وال روان دي د کابل خواته. نو دا د شاجوی بازار دی راتاس ولمه پوښتنه کومه چې مستې سته که یا سلام علیکم. نو بس لیټریسي مې راواخیسته که څه مو وږی یمه دا به وچښم. پر ډېر خراب ځای باندې راغلو ډېرې دوړې دي نور مشکل خو نه جوړېږي انشاءالله خو کله کله ټایر خرابېږي نو بیا په دې دوړو کې ټایر بدلویم زور غواړي. دا موټر ډېر تلوار و بیخي زما موټر یې ډېر نږدې تعقیبوی اجازه مې ورکړه ما چې واوړي هغه ځای دی توده چې نه دغه ساحه کې دلته چې د دې ځایه واوښتلو دا هغه دی یاسمینې ټوله خلک ورته ولاړ دي. نو دغه دروازه یې بلخ ته د غزني مشهوره دروازه ده خلک ولاړ دي بس سیل کړي. نو دغه دی د غزني د کوتل سر تقریبا لاندې دغه رقم منظره ده سړک په غاړه کې ودرېدلو. سلامونه منې په دې هیله چې هر ځای به یاست روغ و جوړ به یاست او په دې هیله چې تر دا مهاله مو ښه ښایسته اختر را تېر کړي. نو موږ خو تقریبا 2 ورځې په زابل کې تېرې کړې. نو اوس له خیره سره د غرمې بجې دي 3 بجو څه یو څه اوښتې دي. نو د زابل مرکز کلات څخه راووتلو. نو د خیره سره د کابل سفر مو له دې ځایه شروع دی. نو داسې میله وال را روان دي چې سړک بیخي نه خالي کېږي. نو باد هم ډېر سخت زیات دی په دې هیله چې زما غږ به صحیح واوري. نو چې هر ځای درېږو راباندې ناوخته کېږي. موږ خو یو اکثره ناوخته را روان سو نو بیا اکثره وخت په توره شپه باندې موږ کابل ته ننوځو. نو دې وارې به بیا په توره شپه باندې کابل ته ننوځو خو دا وردګ به له خیره سره به د مازدیګري کې خدای دې وکړي چې په خیر ورسېږو. د وردګ ساحه هم په دې مازدیګري کې ښه خوند کوي. نو راځئ له خیره سره بسم الله توکلت علی الله. پر سړک باندې ماشاءالله دغونه میله وال روان دي د کابل خواته چې سړک یو ګړی خالي نه پاتېږي. نو د دې وارې نو داسې موسم دی چې د زابله راوتلی یم دغه باغونه دي خالي دښته مې نه ده لیدلې. نو زه نه پوهېږم چې په دې تېرو 4 کلو کې یا تېرو 5 کلو کې فکر کوم د سړک غاړې ته خلک ډېر راغلي دي د آبادۍ په خاطر. نو برمې ولې دي نالانې ایښي دي. پخوا به دا لاره ډېره سپېره وله نو اوس بیخي هغه فکر زه نه کوم چې دا د هغه پخوانۍ لارې. خیر نو چې هر څونه لاره زرغونه وي زموږ سفر نه ورباندې غمیږي. تقریبا بالا شاجوی ته داخلېږو. ګورئ هر ځای چې یو ځای اوبه دي هلته به 1-2 موټره ولاړ سفر یې کړي یا ډوډۍ خوري یا لمونځ کوي یا اودسونه کوي. نو تقریبا شاجوی مربوطات شروع سول. نو د هغه اولني کلي د شاجوی د بازار بس نو دا شپې نو شاجوی هم ښه خوند کوي. په دې مني و په دې ژمي و واوره کې د الله مه ورته راولی وره کم یخ لري چې بس څه درته ووایم سړی وژني. خو خیر دی بیا داسې دی چې بخاري و امکانات ورسره برابر کړي. دا پر لاره چې څوک تېرېږي یو ځای راتاسي هغه په عذاب وي ډېر. نو شاجوی بازار به هم سره ووینو چې څه کیسه ده د اختر په شپو کې. بازار ته داخل سو ماشومانو ډېر خوشحاله دي د اختر یې د ماشومانو. وینې دا زرنج کې سپاره دي یو بسته ډله ده توپکان هم ورسره دي بیا یو بغل ته راوباسي. نو د اختر 2مه ورځ ده نو بازار به وګورو د شاجوی. شاجویوال هم ډېر لیدونکي لرو موږ اکثریت یې مسافر هم دي. زما انډیوال بې انتها زیات موړ دی او زه بیا داسې یم چې یو څه نن
مریض یم. پرون مې ډېر بې درېغه کبابونه خوړلي دي، نو نن مې د سهار راسې اوس تقریبا 3:30 بجې دي، د سهار راسې مې د اوبو بغیر د هېڅ شي څکه نه ده کړې. مال چې دا ځان یې څه ریکور کړم، نو تیار کبابونه مې د کوره راخیستي دي، هغه راسره شته. نو که مې چیرې هغه ته اشتیا وسوه هغه خورم، که نه پر لاره باندې داسې شپږ شی خورم، هغه بیا ماښام یو ځای ګورو. خیر زه اوس ګورم چې چشت اشتیا لرم، کمې مستې پیدا کړلې ښه خوندورې کورنۍ مستې، خو د اختر 2مه ورځ ده، نو فکر کوم داسې خاص دوکانونه به نه وي خلاص، خو بیا هم دا د میله والو لویه لاره دلته خامخا دا تربارې مربانې خلاصي. هګۍ هم نشته په دې بازارو کې چې ویې جنګو. د باندې هوا 4 ده ونه ګرمه ده پکې شاجوی کې مه وه. نو دا د شاجوی بازار دی، راتاس ولمه پوښتنه کومه چې مستې شته که یا. سلام علیکم. او نو به دا خو د انرجیان هم موږ خراب کړو نه دی. دغه نشریسي مې راواخیستله، مال دا به وچښو چې څنګه کېږي. اختر دی ماشومان شیان رانیسي. کوم ځای د شاجوی که د زابل شاجوی بازار؟ اوس مې ورته وویله مال د زابل شاجوی بازار دی. یاره دا بېزون کمه وي دا یوه دانه بله هم ور واچوو، یوه کفایت نه کوي، یوه دانه چې بله ور واچوو نو صحیح به شي. نو بس لټریسي مې راواخیسته، که څه مې وږی یمه دا به وچښم. ماما دغه شی راکړه، دغه شی راکړه، هو سر یې ور خلاص کړه. ته د شاجوی په بازار کې ځینې شیان مې په کار و، هغه مې راواخیستله. یو څه مې د ویټامین سي وچښله، یو څه فریش سولمه. مستې مې په کار وې، ما کوم بیا وروسته ډوډۍ خوړله. تقریبا بالانو د شاجوی د بازار څه په وتو یو. عمومي د لارو په اوږدو کې د کوچیانو آبادي تر پخوا ډېرې سوي دي ماما. هو په څه خاطر؟ په دې خاطر چې دلته اوس برمې دي، هر ځای اوبه پیدا کېږي نه دی. داسې چیرې اوبه وي بس هغلته نږدې کږدۍ جوړوي، بیا راځي د هغه اوبو څخه استفاده کوي. نو پخوا به داسې وې، دا دښتې وې، برمه به چا څه کوله سړک پر غاړه باندې. نو اوس الحمدلله دغه دی، نو وضعیت داسې دی چې هر ځای د ژوند کولو دی. انسانان دي بس د سړک چې تر کابله پورې دغه شهره ته د نږدې منطقون خلک راسي، نو بیا به دا شهرام یو رقم په کاروبار پر شروع شي، نو په ګټه وي. داسې ورته وګورئ شنو باغو ته. دلته نه پوهېږم چې څه موضوع ده، نو خدای دې خیر کړي، نو خیرت دي. نور به اوس جنجال سوی دی، ټکر سوی دی، څنګه حساب داسې معلومېږي لکه موټر چې لوېدلی. موټر لوېدلی دی؟ څه موټر وایي ډاکټر لوېدلی دی. لارې به موږ معلومات وکړو چې څه پېښه ده. ځای ډېر ژور دی دغه ځای، خلک لاندې ګوري. نو اوس درېدا یې ځکه نه سمه چې عمومي لاره ده، بندېږي، خدای نکرده بله حادثه پېښه نه شي. هغلته که موټر وینئ خیر ده. دغه موټر دی، سرچپه پرته ده، سراچه ده. لوېدلی دی. خو ښه خبره دا ده چې هېڅ تلفات نه دي پکښې اوښتي. سړی وایي لږ خوږ و، نو هغه یوړی شبخانې ته، یو نجلۍ مخکې ورته راغله. نو په اختر کې عموما په دې لویو لارو باندې ډېره بې احتیاطي وي. احتیاط وایي پښیماني نه لري. دا ځینې یې ډېر ښایسته حوضونه جوړ کړي. دې ته اوس وګورئ څومره ښایسته حوض دی.
دوسیې والا ډېر تلوارې چې راووځي مازې دی او ځینې خلک ډېر اوور سپیډینګ هم کوي پر دې لار باندې. اوس دې موټر ته وګوره دی په ګولایي کې دغه موټر په ګولایي کې واوښتی دی بل موټر سه بیخي په دې نري سړک باندې بې وخته کراس کول. دې ځای ته چې راغلی وای بیا ده صحیح و چې کراس یې کړی وای. ده په راګولایي باندې دا بل څه کراس پسې راواختی. اوس که له هغې خوا بل موټر راسي هغه خو ورخطا کېږي. نو چې په دې موټر پسې زه تقریبا په 5 کې روان یم. نو ما اوس موټر کروز کنټرول ولی دی. دی اوس وار په وار د ده سپیډ ډېرېږي. دی اوس ورسېدی 100 خو خیر دا یو 100 کې هم بیا هم ځینې ځایونه پروا نه لري خو ځینې ځایونه بیخي د یو 100 چې دا کوچنی موټر پورته شي د دې کنټرول بیا ډېر امپاسیبل سي نه دی. تقریبا دا هغه غونډۍ چې ده دا د جنډې ده. نو جنډې ته تقریبا رسېدلي یو. کافي مزل اوس هم راته پاته دی. نو د مکور دښته چې په دې ساحه کې په نام د هغه راته پاته ده. یعنې نو بیا غزنی ټو کابل کافي لاره راته پاته ده. خو تلوار مو څه دی چې کرار ولاړ شو ناوخته دې ورسېږو پر 9 بجې دې ورسېږو پر 10 دې ورسېږو خو په خیر دې ورسېږو. مهمه دا ده. موټر څونه بې احتیاطي کوي وینې. خو کابل ته سفر سهار وختي چې شروع کړې او لاره دا رقم جوړې بیا دې ښه ساعت تېرېږي نه دی. چې سهار وختي را شروع کړې چې لمر راخېږي بیا نو ښه په طبیعت په هر ځای کې 10 دقیقې 20 دقیقې په هر بازار کې تېرولی شي. نو داسې د دې غره ښایست ته تاسې وګورئ. په دې وریځ کې ډېر ښایسته معلومېږي خو لږ هوا هغې خوا ته خوپه ده. نو کنې ډېره ښایسته منظره لري. دا لاندې درختو آبادي ډېر ښه خوند کوي. نو بس د مکور په دښته مو شروع کړې ده. نو ګورو د خیره سره څه وخت غزني ته رسېږو. پر ډېر خراب ځای باندې راغلو. ډېرې دوړې دي. سړک خو نور الحمدلله بیخي برابر دی خو ډېر کم دغسې ځایونه لا لري تر اوسه. نو دلته ډېره خطرناکه دوړه وه لا بل موټر چې راپورته کېدی. نو زه باید کرار ولاړ شم. شاته موټر والا هم په عذابېږي. دوړه عموما پیدا سوله وینې باد سو. نو دغسې ځایونه چې یو د زابله راووتو یو 2 ځایه وو ډېر کم او اوس د هغه دی بیا څو ځایه په مخه راغلله خو دا ډېر کم دي. اوس موږ راپخوا سړک ته فکر وکړو دا بیخي په نشتي ساعت. نو دلته بس 100 اضافه باید څوک ولاړ نسي. نور مشکل خو نه جوړېږي انشاءالله خو کله ټایر خرابېږي نو بیا په دې دوړو کې ټایر بدلویم زور غواړي. ډېر داسې خراب وضعیت شو. دوړې سولې وینې هاخوا ته بیخي شی نه معلومېږي. دلته هم دغه د موټرسایکلانو والا که وینئ دا پایې والا د لیمس ته دا پایې چې په پورته کوي دغه موټرسایکلانو والا پایې به پورته کولې. دا خو نو دوی مختر دی ځوانان دي خوشحاله دي. نو دا په دې معنا نه ده چې مقصد هم ځان ته تاوان ورسوي هم بل مسلمان ته. خوشحالي په کنټرول کې. نو د مقر ولسوالۍ بازار ته بالاخره راورسېدو. نو اصلي مزل ولا د مقر دښته موږ ته اوس پاته ده ښه او بجې دي 4:55 د مازدیګر. نو دقیق وخت نه دی را معلوم د لمر چې څه وخت لویږي.
تلوار خو زما نه دی نو زه هم په خیر دې ورسېږو هر وخت دې ورسېږو مشکل نشته دا غیال د دې موټرسایکلانو وینې د هر بازار چې راشي اوس نو مازدیګر هم سو نو بیا خو بیخي راوځي چې مختر یم مازدیګر یې نو هر ځای ولاړې بس وینې اختر مبارکیانې کوي سره سړک هسې چې یو څه مسافه ونیسي دا به بهتره خبرې اوس مې هلته یو بورډ ولیدی غزنی 101 کیلومتره پاته ده او کابل 230 نو چې په سل کې ولاړ شي دا 2 ساعته و 30 دقیقې نو هم کم مزل دی خو داسې دی چې پر لارې باندې بیروبار دی نو داسې دوامداره په سل نشي تلای بازارونه راځي دته بیروبار مجبوره یې بریک ووایه قرار شي دا موټر ډېر تلوار و بیخي زما موټر یې ډېر نږدې تعقیبوی اجازه مې ورکړه مال چې واوړي شاله خوا زما ورور هم راسره دی نو زنګ یې راوولی و وایي پر شاجو یم نو دوی په شاجو کې دي موږ په مکور کې یو نو مال بس قرار راځه زم قرار روان یم یو ځای چې موږ یو ساعت دمه درته کوو مازدیګر ټیم نو تاسې هم پسې رارسېږئ مال موږ به دا دمه درته وکړو نو تاسو به مزل کوئ ځنګلونه دلته ډېر دي وینې دا ونې که دغه کور سره چې درولي دي نو فکر کوم بله پیښه ده او ډېره تازه معلومیږي دا شیان چې وویني اوس نو څه تلوار مې ایښی دی ځان ته هم تکلیف رسوي دا ټکر یې سره کړی دی فکر کوم اوس یې سره جنجال دی موټرسایکل موضوع ده نو لاره به نه بندوو په ما نور موټران هم شاته پسې دي او ښه کار نه دی چې لاره بنده شي پنځه دقیقې احتیاط مو د دې ټولو شیانو څخه ژغوري نو یو خو هغه پیښې الهي دی هغه جلا سوال دی خو احتیاطي تدابیر هم مهم دي نو بجې 15:14 نو مزل یې د عمل لري ښایستې منطقې په مخه راځي ښه د شینګیا دونه ښایسته خوند پر دې لاره کړی دی چې که دغه رقم دوام پسې پیدا کړئ او دا ځایونه آباد شول د دې لارې ښایست هم بیا تاسو ووینئ په ډېر نږدې کلونو کې موټران بیخي ځینې تیز روان دي اوس زه تقریبا په 90 کې روان یم نو دا ځینې موټران د عادي رفتار یې 120 130 دی نو دا سړک هم کوچنی دی او بل د لارې په اوږدو کې خلک بیخي زیات دي تاسو خپله وینئ دغه دي ډلې روانې موټرسایکلانې بیا اکثریت ماشومان اوس دې موټر ته وګوره موټر دی که زرنج دی نو تقریبا هغه ځای ته راورسېدلو هغه تېر وارې چې مو کباب پخ کړی و ماما هغه ځای دی توده چینه دغه ساحه کې دلته چې د دې ځایه واوښتلو د دې غونډۍ ته چې واوښتلو هاخوا ته داسې لار تللې وه نو اوس خو به نور ګرځې تودې چینې ته دغه ځای کې هغه د توده چینه وینې شی یې ولوېدی د موټر کپ یې ولوېدی دا ساحې نو یې وخت ډېرې خراب کړلې اوس ده ته وګورئ څونه ښایسته خوند کوي دا به زه وم هماغه ځای هغه که ناوې ته چې لار تللې ده په دغو ساحو کې یو ځای ناوې ته لاره تللې ده لو ناوې ته معنا
کوچیانو مالداري هم بیخي ډېره ده له سره ډېر دي بل هر ځایه مالونه ګرځي د سړک غاړه وینئ چې شنه ده نو لاره ډېره خوندوره ده ما هم بس موټر قید کړی بالا روان یم ډېر ځان هم نه په عذابه وم او سپیډ خو بیخي نه وم کله 80 کله 90 داسې شاوخوا باندې روان یم نو د دې ځای منطقه نوم دی نو سرچینه یې نه ده معلومه چې دا به څنګه حساب وي خو د لیونۍ بازار نو حتما به دلته یو وخت یو لیونۍ وله نو چې دا ځای په دې باندې مشهوره سوی دی د لیونۍ بازار ته راورسېدلو نو خو دا د لیونۍ بازار داسې ډېر ښایسته باغونه لري په شاوخوا کې اوس له دې ځایه باغونه ښایسته ښایسته شروع شي د څه شي میله ده دې ځای خلک خو نو بس د اسانو شوقیان دي فکر کوم یاره داسې لنډه میله معلومېږي اسان نه معلومېږي غېږې به یې ځوان ځکه اسانو میله داسې ډېره په اوږدو پرته یې اس د ځغلي نو هغه ده د اسانو میله چې ما تاسو ته ویله نو دا ګوره اوږده یې ډېره تر کومه ځایه پورې رسېدلې او نو دا فکر کومه د قره باغ درایي ده دا هغه د یاس وینې ټوله خلک ورته ولاړ دي زړه مې و چې یو وارې ورته ودرېږم خو داسې دی چې ودرېږې دې خوا ته خلک ولاړ دي پر دې موټر د درولو پر ځای باندې نو مجبوره یې چې موټر په سړک کې ودرېږې نو بیروبار دی ښه کار نه دی نو په دې خاطر ځینې راتېر شولم کنې چې کله کله یو راونډ وخوري ډېر ښه خوند کوي اس نو یو وارې مې در باندې لیدلی و یو سپین ږیری و او رسټورانټونه هم بیخي ډېر جوړ شوي دي ماما و پمپونه او رسټورانټونه د لارې په اوږدو کې بیخي ډېر شوي دي نو اوس فکر کوم مخکې باران خلا راځي خو دا ساحه هم ډېره ښایسته د غرو تر لمنو پورې چې معلومېږي چې سترګې دید کوي شینګیا ده ټوله باغونه دي اوس د مشکي د بازاره سره راووتلو د قره باغ تر درایي را واوښتلو نو لمر لا ډېر ولاړ دی نو ګورو چې غزني ښار ته په تاریکه کې رسېږو که یا په رڼا کې یاره غزني ته به په رڼا کې ورسېږو موږ د کابل او د وردګو خوبونه لیدل خو فکر نه کوم چې هغه ځای دې بیا خوند واخلو ځکه شپه یې بالا نو چې همدا بیروبار یم شپه یې نو په دې موټرسایکل والا پسې یم ډېر ځان بیداره بیداره هم کوي ښه یې وارې ووځي بیا ننوځي چې په خیر ځینې واوړمه له ده څه اوس کوشش کوي در سره زغلی یم نو دې خپل مابینځ کې سره زغلی اوس سړک ماشاءالله داسې خوندور دی وینې نو والا خالي موټر قید کوي مازې کنټرولوه بس نو بالاخره د غزني دو طرفې ته داخل شولم د اولیاو ښار دی غزنی نو واقعیت هم بجې دي 4:40 نو ګورو چې د غزني څخه څه وخت وځو خدای دې وکړي چې ډېر بیروبار نه وي په غزني کې چې ژر ووځو دغه خواته وردګو خواته خیر نو موږ چې کوم نیت و اراده کړې وه هغسې نسو موږ دغه وخت باید موږ په وردګو کې وای نه دی نو هغه دا وخت موږ د غزني په دغه کې دخولي دروازه کې نو په ښار کې روان یو د غزني دا موټر والا ډېر داسې شاټ دغه سټیکر پر لګولی دی پر دا موټر باندې وینې نو دغه دروازه یې بلخ ته د غزني مشهوره دروازه ده لوړ چې خلک کتلي دي دې ته مې هر وخت سودا یې چې ور وخېجمه نو څه وخت مې ورخېجم اوس مې نه ورخېجی نو موږ باندې ناوخته هم دی لمر تقریبا داسې معلومېږي لکه وچې ولوېدی
دا خلک به داسې کاټېږي ما او تا هم ولاړ نو کنې دغه بلخ دروازې ته به ورختلي وای لیدلی به مو وای دغه جاده دو طرفه د غزني وینې دا خلک ولاړ دي بس سیل کړي تر دروازه بلخ ووتلو نو که درېدو په روضه کې به درېږو هلته مو یو څه د خوراک شی به م راواخلو ټوله ورځ یعنې هغه دي 6:30 بجې شوې د هېڅ چي څکه مې نه ده کړې هغه دی په غزني کې موټرسکل چوک ته راورسېدو دا لاره نو ولاړله بندې سردې ته وخت به داسې وخت راسي له خیره پر دې لار باندې به مزل وکړو که ژوند و نو دغه منار دی دغه لاره ولاړله پکتیا ته لوی پکتیا ته نو زازیاریوب ته چې څوک ځي هغه پر دغه لار باندې کاټېږي او موږ خو نو ځو کابل ته باید پر دې لار باندې ولاړ شو نو هلته مې نانوایي ولیدله بیخي د موټر ځای نسته چې ورته ودروم دا هغه فکر کوم د سلطان محمود غزنوي د زیارت لاره ده دلته مسجد هم دی دې خوا ته مسجد هم دی دغه نانوایي چې ډوډۍ راخلل نو راغلو تقریبا د غزني د کوتل په بیل کې ودرېدو هغه د غزني کوتل دی نو موټران خیجي نو زه یو څه ناشته کومه نو هغه شاته ملګري هم پسې را روان دي نو لرې ول تقریبا زموږ د دوی ترمنځ 1 ساعت مزل دی نو موږ باید یو ځای 1 ساعت دمه وکړو نو دوی به راورسېږي نو د کوتل په بیخ کې مو یو ګړۍ سټې وکړله موږ غواړو چې دلته یو څه دوړه ده نو غواړو چې وخیجو د کوتل سر ته له هغه ځای به بیا د ماښامۍ منظره وکړو د دې لاندې ساحې بلا دونه وخت هم نه دی راسره پاته خبره داسې ده چې بالا تاریکه کېږي وینې تاریکه ده نو بتیانې ولګېدلې موږ هم بس کوتل ته په ختو یو نو د کوتل پر سر باندې به دا لاندې ویو هم وګورو چې څنګه دی او هغه ځای به بس انتظار وکړو تر څو چې ملګري راځي نو بیا به د هغه بعده داسې د چایو هم یو دغه سته یو امکانات غواړو چې یو ګیلاس چای وڅښو نو دغه دی د غزني د کوتل سر تقریبا لاندې دغه رقم منظره ده سړک په غاړه کې ودرېدلو نو موږ به انتظار وکړو او د دې د غزني د کوتل څه به په دا ماښامي کې خوند واخلو داسې ورته وګورئ له کومه ځایه موټران معلومیږي نو نیمه شپه ده ناست یو دغه موټران وینئ دا ډېر په تکلیف ده د غزني پر کوتل راخیږي نو بجې سولې 9:40 اوس دا دی په دغه کې یو د میدان ښار په مرکزي چوک کې یو وینئ د میدان ښار مڼه نو بس لاندې یو بالا کابل ته خو داسې دی چې دا را خو خستکونه نه وه خو موږ داسې یو چې سره بدخابره کم یو نو خوبونه مو نه دي سر کړي په دا اختر کې پر لارې باندې ډېره تاریکه وه ځکه مې ځان پر اچولی او څه مې نه ویل دغه دی اصلي د میلې شوقیان وینې بغانکه کې وینئ بغانکه هم ورسره ده بس نو چې کابل ته داخل شي اول به د کابل د غره کورونه وینې دا طبیعت یې د ټول افغانستان سره بدل ښار ته داخل وي دا تقریبا د کمپنۍ پله ته رسېږو ماشاءالله ماشاءالله دا ځای خو جوړ شوی دی او داسې جوړ شوی دی زه د پر دې لار نه یم راغلی دا مې اولنی وار دی د
ځینې د ښار دننه خلک یې ډېر زغلي، موږ خو داسې یو چې خسته راغلي یو چې څوک یې زغلي، موږ ته حیران چې د ده څنګه په واس پراته دی. نو اوس د اډې سره تېرېږو هو کندهار دې خوا ته دا موټران درېږي والا. بیا هم په کابل کې رڼا ده وینې چې بس د کابله تر کندهاره پورې داسې دو طرفه سړک یې او شپه ورځ داسې رڼا یې پکښې کې نه دی. مخته به ولاړ شو نو تاسې تر د اخره مو وزغمئ نه دی. نیمه لار مو نو مه پرېږدئ چې منزل ته رسېږو، تر هغو راسره پاتې سئ.